روغتي خدماتو ته د ولسونو د اسانه لاسرسي په موخه هڅې تازه د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ اړوند پړوی کلي کې د عامې روغتیا ریاست په هڅو د سیمې یو اوسیدونکي 2 جریبه شخصي ځمکه د روغتي کلینیک د جوړېدو لپاره ځانګړې کړه. دا کوم کلینیک سلته ده موجود ده د یو کس په کور کې ده چې کلینیک ځای تنګ ده امکانات نه برابرېږي چې کلینیک خدمات مخ وړاندې لاړ شي یا بهبود پیدا کړي. خلکو سره موږ خبرې وکولې خواستم ته نه وکړو نو کور ودان چې دغه ځمکه یې وقف کړه تقریبا 2 جریبه ځمکه ده کلینیک دپاره چې هلته د وزارت صحت عامې د نقشې مطابق د بي سي تعمیر پکې جوړ کړو. د دې ترڅنګ د ځمکې مالک خوښي څرګندوي او وایي چې د روغتیا په برخه کې د سیمې اوسیدونکو د ستونزې د حل په موخه دغه ځمکه ځانګړې کړې. نو کلینیک پورې زموږ وړاکۍ ده هېڅ داسې ډېر وړوکی و دلته موږ ورته جوړ کړی انشاءالله زه ورته حاضر یم څومره جوړوي او زه ورته ځمکه مې وقف کړې ورکوم ورته. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي په یادې پریکړې خوښ دي خو له اړوند مسؤلینو همکارو موسسو څخه په اساسي ډول د یاد کلینیک د جوړېدو غوښتنه کوي. ډېره مننه کوو چې راغی د پړوي قوم نیازی ولس اړوکی قومونه ټول سره کېنول هغوی د کلینیک دپاره یو مناسب ځای تعیین کړ او بیا دې موږ د دغه ورور رحمت الله خان نه زیاته مننه کوو چې هغه خپل شخصي ځمکه د قوم ولس دپاره د کلینیک په رابطه باندې ورکړه د یو صدقه جاریه ده کور ودان د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د الیشنګ ولسوالۍ په دومایه سیمه کې د ولسونو او د ځایي پانګوال په شخصي لګښت یو روغتیایي مرکز جوړ او ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و.